دو گنجینه چندین انتخاب، معدن بی‌نظیر آثار باستانی چشمگیر دا د لوګر د عینکو کانی او لرغونی سیمه ده. آزاده جرګه مو ورته هرکلی کوي. ټول د افغانستان له هره ګوټه چې راغلي است د لوګر د عینکو دې مهمې سیمې ته هرکلی درته وایو. ستړي مشئ. امروز در نمونه عینک لوګر بر ارزش‌های مادی و معنوی و گزینه‌های ملت و حکومت افغانستان در استفاده از آنها جرگه داریم با شما و این مهمانان. یوسف پشتون مشاور ارشد رئیس جمهور در امور ساختمانی، تکنیکی، معادن و انرژی و آب. محمد حلیم فدایی در لوګر والی. هما احمدی منشی شورای ولایتی لوګر. پوهنوال محمد رسول باوری د لرغون پیژندنې استاد او کارپو او زمو کوربه داود جان بشم. دیره مننه. تشکر از شما. به قطار سوم میریم. رویا سمر از ولایت پروان تشریف آوردن سوال مطرح میکنن. میشه بر ما واضح سازید در طبیعت آزاد که ما امروز حضور داریم بر ما بگویید که در زیر زمین و در دل کوه چی نهفته است، چی وجود داره است که باعث ناامنی در سطح ملی منطقه‌ای و حتی بین المللی گردیده است. خب روی ناامنی صحبت نخواهد کردیم. بیاین از این بپرسیم که چی داریم و چرا اینجا آمدیم. وزیر صاحب شما بفرمایید. تشکر. بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو استاد سره ډیره مننه کوم چې داسې یو مجلس مو جوړ کړی داسې مهم مسئله لپاره. این مسئله حیاتی است واقعا برای مملکت ما در شرایط فعلی. موضوع اصلی مسئله معدن مس است که یکی از معدن‌های بسیار عمده و مهم ماست و حالت اقتصادی ما شما بهتر میفهمین که ما بسیار ضرورت داریم. نه تنها با معدن ضرورت داریم بلکه با کاریابی ضرورت داریم که اینجا بازارها فامیل نان خود پیدا کرده میتونه. اما یک مشکل بزرگی که اینجا پیدا شده است که در همین عین منطقه ساحات بسیار مهم تاریخی کشف شده که تقریبا در حدود 2 قرن 3 قرن قبل از میلاد، یعنی در حدود 2300 تا 2200 سال قبل هنوز این مسئله شروع شده. خب به هر صورت چیزی که اینجا مهم است چطور بتوانیم که بین دو تا هم کار خود پیش ببریم و هم امی تاریخ اصلی خود ما و در حقیقت تاریخ کل انسانیت ما تخریب نکرده باشیم. این یک مسئله بسیار عمده است و به خیال امی که آمدیم اینجا نظر میخواهیم و بالاخره من مطمئن هستم که یک راه حل مؤثر و موفق انشالله پیدا خواهد شد. تشکر. فدایی صاحب که څه هم وزیر صاحب برخه جوړوي د کار، اما یوازې دا معدن نه لرو. دوی پوښتنه وکړه هغې باندې به لږ وروسته وغږېږو د امنیت او د قانون او د شتمنۍ. افغانستان یوازې دا معدن نه لري. د 3 تریلیونو په حدودو کې د ارزښت خبره کیږي. که لنډ دوی ته دا معلومات هم ورکوي چې هیواد کې کوم ډول معدنونه شته او څومره ارزښت لري. اول خو زه تاسو ټولو د افغانستان له 4 ولایتونو چې دلته میلمانه میس عینک لوګر ته راغلي تاسو ته زه ښه راغلاست وایم. ټول ستړي مه شئ. معدنونه په افغانستان کې څنګه چې نړیوالو هم تخمین کړی دی، خو زما له نظره چې لوګر ته ګورم د معدنونو هغه ظواهر موجود دي. ځکه چې یوازې دا نه دی، ظواهر په لوګر کې هم موجود دي. په دې کې د معدنونو دغه موضوع چې د ډیره تخنیکي او مسلکي ده، ځکه چې دا له تفحص نه، اکتشاف نه، پروسس نه دا ډیر زیات مراحل ورباندې طی کیږي. لکه په میس عینک کې چې د یوازې د میسو نه بغیر دلته حتی دغسې ظواهر هم کیدی شي چې طلا موجود وي، دلته باستاني چې کوم تاریخي آثار دي هغه موجود وي، یا کله چې نور په دې کې څېړنې کیږي، اکتشاف کیږي، شاید نور موضوعات هم راوځي. اما یوه خبره چې ډیره اساسي ده د افغانانو لپاره او زمونږ تاسو ټولو دپاره چې معدنونه لکه څومره چې زمونږ دپاره یو فرصت او زمینه ده، همدومره که درست مدیریت نشي دا د ناامنۍ سبب هم کیدلی شي او دا د یو ډیرو منفي رقابتونو سبب کیدلی شي. نو له دې امله د افغانانو نه یوازې د هغه خلکو چې په معدن وزارت کې یا په اطلاعات فرهنګ کې یا په نورو کې کار کوي، بلکې دا د ملت سرمایه ده او ملت په ډیر هوښیارۍ سره باید د دغو په اړه باندې د دوی هغه دریځ، موقف او ملاتړ ډیر دقیق وي.
موږ که په لوګر کې وګورو تقریبا تر اوسه پورې یوازې ظواهر چې موږ مطالعه کړي دي تقریبا 15 ډوله دلته موږ هغه ظواهر دي معدنیاتو وجود لري. البته له عادي معدنونو چې په ساختماني کې استعمالیږي د هغه نه علاوه. نو افغانستان غني هیواد دی، لوګر د دې لپاره کافي فرصت لري، اما دا زموږ د افغانانو په شعور پورې تړاو لري او د حکومت او دولت هغه ګډ مکلفیت او مسؤلیت څه دی چې دا درست مدیریت کړي او په خپله نفع باندې چې زموږ په ملي عوایدو کې ملي اقتصاد کې زمونږ په زیربنایی کارونو کې اجتماعي او اقتصادی کارونو کې ونه ګټه پورته. تشکر. میریم با جمع حاضرین لطفا شما که از ولایت مختلف آمدین بگوین در مناطق شما چی چیزهایی وجود داره و چقدر امیدوار هستید که به نفع شما در منطقه و به نفع کشورتان در کل مورد استفاده قرار بگیره. دستانه بالا کنین نوبت بگیرید. مهربانی وکړئ تاسو په لومړي کتر کې. بسم الله الرحمن الرحیم. فضل ربی ما د لوګر د ولایت مس عینک اوسیدونکی. د ما پوښتنه دا ده تقریبا شپږ او کال کېږي چې قرارداد د معدن د مس عینک شوی ده او خلک د لوګر خلک دې ته ډېر امیدواره وو او د دغه معدن یې کلکه پشتیباني په ما قرارداد چې وسو د ام سی سی د چینایي کمپنۍ سره ټول لوګر ولایت خصوصا د مداغي ولسوالۍ د دې معدن په کلکه حمایت او ملاتړ وکړ. څه علت چې دا اوه کاله کېږي دا کار د معدن په ټاپه ولاړ ده. یو سوال مې دا ده، بل په دې اوه کاله کې دغه دلته چې دا کوم خلک پراته دي میش په دې چاپېریال کې دغه د استملاک موضوع تر اوسه نه ده حل شوې په دې اوه کاله کې، دا څه علت دغه سوال مې دا ده. سوال دیگه از مناطق مختلف جوان در قطار آخر زلمه یلد. عبدالوحید هستم از ولایت پروان. در ولایت پروان در ولسوالی قربن بعضی کوه ها دیده می شود که آثار علائم معدن اونجا دیده می شود که نمک است و گچ است چیز است. چرا اقدام نمیشه؟ حکومت ما چرا همین مقاماتی که در دست هستند چرا اقدام نمیکنند که مردم این کشور بیچاره را از فقر بیچارگی بکشند و مردم کار پیدا شود و کار بکنند، مردم مصروف شود و کشور ما بسیار غنی است از لحاظ معدن. اما تو دریای شتول بعضی بزرگان ما میگن که از سرچشمهش از ولایت پنجشیر است، میگن اونجا در بین آبش طلا روان است، طلا میره. چرا اقدامات نمیشه و چرا تیم معدن شناسی نمیخواد که این معدنیات کشف کنه و زمینه کار برای مردم مساعد بسازه و ملت ما را از بیچارگی نجات بده؟ بله تشکر. خانم احمدی اگر شما با آقایی که از خود از این منطقه هستن اگر پاسخ بدین. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض ادب دارم خدمت دوستایی که در پنل هستن و مهمانای عزیزی که از 34 ولایت افغانستان به ولایت لوګر تشریف آوردن. با نمایندگی از مردم شریف و نجیب ولایت لوګر خوش آمدید میگم به تک تک شما. ولایت لوګر افتخار از این داره که معدن مس عینک در ولایت لوګر است و ولایت لوګر زیادتر کوشش کرده از جناب والی صاحب همه وکیلای ولایت لوګر که باستانشناسا ایجا قرار دارن و شناسایی میکنن. در استخراجش که برادر ما سوال کردن، در استخراجش همه ما با وزیر معدن جلسات متداوم گرفتیم که استخراجش آغاز شود و شروع شود تا ای که باستانشناسا تثبیت نکنن که در کجا معدن است، مس در کجا است، نمیشه استخراج شروع شود و ما کوشش میکنیم که زودتر استخراج شود تا ای که جوانای ولایت لوګر در کار بفتن. و درباره سوال دومشان که بود که استملاک زمین گفتن، استملاک زمین جناب والی صاحب مسپاره می جوابش که استملاک زمین بر والی صاحب مربوط میشه، برشان جواب بگوین. تشکر. والی صاحب بخبل نوبت کې ځواب وای. مسعود ولی له کندهار ولایت نه لومړي کتار کې پوښتنه لري. پوښتنه دا لرم ستاسو ټولو څخه چې په دغه قرارداد کې یوازې د مسو ذکر شوی دی او که ورسره د نورو معدنیاتو او د تاریخي اثراتو کوم اثار چې پراته دي دلته د هغو ذکر هم پکې شوی دی. هغه تړون چې له چینایي کمپنۍ سره و د هر چا سره چې شوی دی، هر خارجي کمپنۍ سره چې شوی دی، آیا په دې کې دا سپیسیفیکیشن شوی دی چې یوازې به دوی دغه مس وړي، نور معدنیات به نه وړي، دغه تاریخي اثرات چې اوس پیدا شوي دي دغه باره کې هم ذکر شوی دی که صحیح؟ مننه. باوري صاحب دې پوښتنې ته په پام سره که لږ لنډ معلومات ورکړي د حاضرین ته. دلته دوی خو نه دی لیدلي، زه ورغلی یم دغه مغارو ته، خورا ډېر ارزښتناک آثار پکې دي، شاید د نړۍ په کچه باندې د بشریت د تاریخ د سپړلو او روښانولو لپاره ارزښت ولري. که لنډ ووایي چې دغه څه دي او
په دغه اساسي تړون کې چې شوی دی له بهرنیانو سره دغه مسلې ته مې اشاره شوې وه که نه؟ بله لومړی سلام او نیک هیلې تاسو حاضرینو ته او د جرګې پروګرام ټولو لیدونکو ته وړاندې کوم او بیا خاص تنده مېلمنو ته جناب والي صاحب وزیر صاحب او د ولایتي شورا رئیس صاحب. زه په لنډه توګه غواړم دوه ټکي یاد کړم. لومړی دا چې یو واجب تصادف او یو واجبه اړتیا. تصادف دا دی چې موږ ډېر نامتو لرغوني اثار په دې عینک مس د کان سره نږدې لرو. دا تصادف ځکه سو چې موږ هم کان لرو او هم دا اثار. خو اړتیا دا یوه خبره بل هم ده وایي چې د غریب سړي دوو ځایونو کې خبرېږي خیرات ته نو یو د بل مخه نیسي. خبره ما غوښتله چې دا یو تصادف دی خو اړتیا څنګه وه؟ یو وخت همدا معدن و خو اړتیا دا وه چې دا خلک دلې ته ژوند ورسره وکړي دا معدن استحصال کړي. هغه وخت موږ ته دا ستونزه نه وه. هغه وخت دغه خلکو د همدې دپاره دلته ژوند کوي چې دا معدن استحصال کړي لکه اوس چې موږ غواړو په نړۍ کې د یو ښه معدن لرونکي هیواد په توګه او د یو ښه متاع د صادراتو په توګه مس عینک ته اړتیا لرو. یعنې هغه خلکو دغلته دغه مس نه استفاده کوله ویلي کولې همداسې دلته دا اصلا یو صنعتي ټاټوبی دی. دا د خلکو د اوسېدو دپاره ښارګوټی نه دی. دا یو صنعتي ټاټوبی دی. هغه صنعتي ټاټوبی چې ټول اوسېدونکي په دې بوخت و چې د مسو پروسه د استحصال څخه بیا تر پخولو پورې بیا تر آماده کولو پورې چې انتقال کړي نورو ځایونو ته. دا هم یو تجارتي ځای او هم یو صنعتي ټاټوبی و. د هغه ښارونو سره چې موږ یې لرو د هغو سره متفاوت دي. موږ لرغوني ښارونه لرو. د بګرام ښار دی او مثلا په نورو ځایونو کې چې ښارونه لرو د هغو سره دا متفاوت دی. دا یو صنعتي ښار دی. نو ځکه هغه وخت اړتیا وه چې دا خلک واوسېږي او اوس یو تصادف برابر سو چې موږ هغه اثار چې لرو یې هغه باید وساتو او هغه معدن چې لرو یې هغه باید استحصال کړو. څنګه کولی سو د دغسې یو تصادف ترمنځ داسې لاره پیدا کړو چې هم دل یار بدیستاید و هم لال بدیستاید و هم دل یار نرنجد. موږ څنګه کولی سو چې داسې یو حالت ته ورسېږو؟ هغه تر ټولو ښه چاره دا ده چې لومړی تر دې چې استحصال شروع سي ټوله ساحه مشخصه سي د یو سرویسي د یو پلان له مخې څخه چې لا موږ نور کم ټاټوبي لرو چې هغه د لرغونو زمانو په لرغونو زمانو کې د ګټې اخیستل سوي دي د ګټې اخیستلو وړ ګرځېدلي دي. دوهم بیا تر هغه وروسته دا تضمین کړو چې دغه اثار نه خرابېږي. معدن زموږ څخه نه ځي. موږ نور معدنونه هم لرو. معدن به دلې ته وي خو که دا اثار تخریب شوله دا موږ بیرته نسو جبرانولی. لذا هغه شی چې د جبرانېدلو نه دی هغه ته باید ارجحیت ورکول نو همدا علت دی چې کار ځنډېدلی فکر کوم تر څو پورې چې زه د دې لرغونپوهنې د یو لاروي په توګه دا وایم تر څو چې ساحه نه یې سروې سوې ټوله او ټول ټاټوبي لرغوني ټاټوبي نه یې مشخص سوي تر هغه وخته پورې دي د هر ډول تخریب مخه ونیول سي چې دا اثار تخریب او له منځه ولاړ نه سي. مننه. تاسو ته به نوبت درکړو. وزیر صاحب ما یو ریپورټ ولوسته چې چینایانو په لومړي سر کې یا هغه کمپنۍ چې دلته دا قرارداد کړی د لرغونو اثارو سره کار نه درلود خو وروسته یې ویل چې موږ کولی شو کومک وکړو چې یو شمېرې چې د لیږدېدو دي هغه ولېږدېږي یو شمېرې چې نه دي کېدای شي تخریب شي. پوښتنه وشوه دغه ځوان چې دغسې یو شی شته که نشته یعنې په قرارداد کې دا روښانتیا تر کومه حده ده؟ تر ځای چې زه معلومات لرم د قرارداد په حصه کې د قرارداد کې ذکر شوی نه دی چون د اوله قرارداد امضا شوی و بیا وروسته دا مسایل راپورته شوه لیکن وروسته چینایان دې ته حاضر شوله چې دا شی په قرارداد کې داخل کړي یا په اصطلاح مساوي موازي او کوچنک قرارداد ورسره جوړ کړي چې د هغه په اساس دوی به په د لرغونپوهنې کې هم کومک کوي او هم به د هغه اثارو په حصه کې چې باید د دې ځای انتقال سي په هغې کې هم زیات کومک وکړي. دا مسله تقریبا د چینایانو سره حل ده لیکن د چینایانو دغه د تعلل دغه د معدن
او کار چې مخصوصا د منطقې خلک ډېر ضرورت ورته لري هغه تنها د دې د خاطر نه د صحیح د لرغونپوهنې مسایلو چې دفعه پیدا شوله مشکلات یې جوړ کړله لیکن هغه مشکلات تقریبا د یو کال 2 کال په ظرف کې د حلېدو وه اصل مشکل د چینایانو دغه مسله ده چې د افغانستان امنیتي حالت ته دوی وځنډېدله یعنی په اصلاح دوی دا جرأت نه کوي چې هغه دونه غټ پروګرام دلته شروع کړي په داسې حالت کې چې مثلا امنیت سم نه وي تر ځایه چې موږ ته په غیر مستقیم ډول ویل شوي دي مخامخ نه دي ویل شوي په غیر مستقیم ویل شوي دي د دوی مشکل دغه دی چې تاسې امنیت مکمل کړئ بیا صحیح ده د مقصد دا دی چې که زه دغه نن ورځ استحصال هم کم نن ورځ په دا منطقه خو دا د امنیت نیول شوی دی دا خو زه دلې نشم ساتلی زه باید دا انتقال کم انتقال یې د کومې لارې کم اول شی چې په کار دی مخصوصا د ریلوې سیستم په کار دی چې دا اتصال پیدا کړي د چینایي سیستم سره اوس موږ دا د ریلوې فقرا داخل ته د افغانستان راوستلی ده د 100 کیلومتره په اندازه دا به اقلا تر دې ځای باید راورسېږي نو دی بیا په هغه وخت کې مطمئنه دی چې دا راسن دا انتقالېدی سي دغه مسایلو ته ګرچې دا په قرارداد کې ذکر شوي نه دي لیکن د دغه مسایلو آمادګي دپاره چین کوشش کوي چې یو څو ورځې وځنډېږي لیکن زموږ ضرورت بیخي عاجل دی په دې څه کې حکومت باید فشار واچوي دولت باید فشار واچوي دغه فشار اچي کنه چې ځکه تاسو زما په نظر حکومت کافي فشار نه دی اچولی نه دی والي صاحب یو دوه پوښتنې ستاسو ځواب به روښانه کړي د ځنډ یو عامل نه دی یو په ولس پورې تړاو لري یو په دولت پورې تړاو لري او یو څو په کمپنۍ پورې تړاو لري چې دغه د کان چې په اصلا دا په 1983 میلادي کال کې دا مجددا دا کشف شوی دی په 1900 واتیا کې د قرارداد شوی دی چې په هغه وخت کې تاسو خبر یاست چې 14 کمپنۍ ولې نه واجد شرایطو 15 ورته حاضرې شولې په هغه وخت کې چې کله د قرارداد کې د بیا د ارزیابۍ دپاره هم د پارلمان د کابینې غړي د ولایتي شورا د لوګر حتی استازي متخصصین دا ټول په دې کې حاضر وو چې دا قرارداد وشو اوس د دې د ځنډ عوامل څه شي دي یو عامل ډیر اساسي هغه د چینایي کمپنۍ له لوري 50 مواردو باندې له سره کتنه ده چې د مثال په توګه یو مورد چې په قرارداد کې په همغه وخت کې شوی و هغه دا و چې دوی به تولید او پروسس د خالصو میسو به دلته کوي دوی وایي چې نه په دغه 50 مواردو کې یو دا ده چې دلته باید موږ غني مس هغه موږ هغه کو څورت وایي تولید کو استخراج کو فهم دی نه چې دا دې ته 50 دغسې موارد موجود دي یا مثلا یو بل مورد چې هغه د حرارتي برېښنا موضوع چې 400 میګاواټه باید ورکړي 200 میګاواټه د مس عینک دپاره او 200 د زغال سنګ او د نورو موضوعاتو دپاره دا په نظر کې نیول شوي وو چې په دې باندې دوی د دوباره بازنیګري هغه مطالعات امکان سنجي چې ورته وایي دا یې دوباره وکړو او په دې باندې دوی مکلف وو چې په 14 میاشتو کې دا ورکړي اما دوی 4 کاله وروسته دا کار وکړو دا امکان سنجي مطالعات د دې باوجود دوباره له دوی سره بحث آغاز شو دوه مجالس له دوی سره یو په بیجینګ کې د افغانستان حکومت ورسره ونیو او بلې په دوبۍ کې ورسره ونیول چې له هغه نه وروسته هم په دغه مسایلو کې د دوی چې کوم وړاندیزونه وو د افغانستان د دولت له لوري دا منطقي نه ول ځکه موږ ورته ویل چې که تاسو په دغه استخراج په معاصرو وسایلو باندې تخنیکي وسایلو باندې وکړئ نو دغه قیمت پورته نه ځي مثلا د برق په اړه د دوی دوباره بازنیګري ښیي چې 4.8 میلیارده په دې مصرف راځي او په داسې حال کې چې په لومړني سر کې په پیشنهاد کې دوی 2.8 میلیونه پیشبیني کړې اټکل یې کړی و یو دغسې 50 موارد دي چې په کمپنۍ پورې تړاو لري مګر چې کله استملاک کوو د استملاک لپاره اول اداره د مس عینک د پروژې د مس عینک جوړه شو دوم دلته د توزیع کمیسیون د استملاک کمیسیون جوړ شو چې زی په راس کې یعنی هر والی چې راځي هغه په راس د کمیسیون کې وي چې ټول تقریبا 18 غړي لري په دې کې 11 استازي هم شته دولتي او غیر دولتي هم شته په دې کې
په دې کې ټول مګه 9,186 جریبه ځمکه په 7 کلو کې او په اطراف کې موږ لرو چې له دې جملې نه یوازې په دغه 7 کلو کې 125 فامیله هغه حاضر شوي دي او 200 غایب دي یعنی نشته په دې کې دا یو ستونزه ده. دوم دوی هغه اسناد مدار د حکم چې د محکمې لپاره وي هغه نه حاضر وي دا ولس. مثلا اکثره ځمکه هغه یا تصرفي ده یا اضافه جریبي ده. له دې سره چې د افغانستان کابینې هم د کرزي په وخت کې هم د رئیس جمهور فیلپ په وخت کې دا تصویب کړ چې موږ به 10 جریبه ځمکه هغه ته ورکوو د تصرفي ویزا شو خلکو نه تصرفي خلکو چې په تصرف کې ده اما اسناد نه لري یعنی اسناد په تصرف کې ده اسناد نه لري او 15 جریبه به موږ د اضافه جریبي ته ورکوو چې دا ګوره یو اضافي همکاري و د دولت کني تاسو معلومه ده چې څوک اسناد ونه لري تصرفي او اضافه جریبي په اصل کې هیڅ شی نه دي شوي کنه څنګه دوی وایي چې هیڅ شی نه دي شوي څنګه نه دي شوي په دې کې دی ګوره وکړي اول تصفیه د ګادستر شوې ده ټوله شوې ده په 7 کلو کې دی ولی کلی دلته لاندې دی ولی کلی ده چې یوازې په هغه کلي کې خلکو هغه واخیستل پیسې واخیستلې چې هغه ځمکه ټوله کلی و اما هغه ځمکه چې حساب د یو سړي ولا چې همغه واخیستله متباقي مثلا سړک استملاک د سړک چې وشوه 15 جریبه وه چې استملاک یې واخیست هغې اما 15 جریبه باندې چې هغه لا کار روان ده او هغه هم حاضریږي نه ولس. پشتونه مرادی از سمنگان در قطار 4 سوال دارند. چگونه ما میتونیم معدن و آثار تاریخی را به صورت درست استخراج نماییم؟ تشکر. خانم احمدی، آل هر دو گنجینه در این ولایت در این منطقه که ما حال هستیم کشف شده و هر دویش مهم است و یک شم نمیتونیم از دست بدیم. سوالی است که چگونه هر دویش به طور مفید به نفع کشور مورد استفاده قرار بدیم؟ راهها چی است؟ راه حل خویی است که هرچی که معادن زودتر استخراج شود و بهتر استخراج شود او به نفع مردم است، به نفع ملت است، به نفع همون ولایت است که معدن درش وجود دارد. و آثار باستانی که از معدن پیدا میشه نظر من است که در آثار باستانی باید موزیم ساخته شود در اون ولایت مربوطه. مثلا ما در ولایت لوگر مس عینک داریم و آثار باستانی زیادتر از در مس عینک پیدا شده. 30 جریب زمین ما در ولسوالی محمد آقا داریم که در شرک صنعتی است برش که باید وزارت معدن و دولت جمهوری اسلامی افغانستان در اعمار از او باید زیادتر کوشش بکنن. و 3 جریب زمین ما در مرکز ولایت لوگر داریم به خاطر موزیمی که برای آثار باستانی ساخته شده. 3 جریب زمین ما در مرکز ولایت داریم که آثار باستانیش باید یک دانش به تاراج نروه، باید در موزیم مانده شود تا ای که ما توریست داشته باشیم و آینده لوگر و آینده مردم ما با او آثار خیلی بهتر و خوبتر خواهد شد. باور صاحب جواب. دواړه مسلې د تخنیکی مسله ده، هم د لرغونو اثارو د پیدا کېدلو سپړلو او د هغو د انتقال او هم استحصال د معدن د دواړې تخنیکی مسلې دي او په مسلکي کسانو باید د دې حل راویستل شي. زه د لرغونپوهنې د یو لاروي په توګه وایم چې دلته یو شمېر داسې اثار شته چې د هغو انتقال ممکن دی چې موږ هغه انتقال کړو. یو شمېر داسې اثار شته چې د انتقال دپاره باید هغه میتودونه چې په نړۍ کې معمول دي هغه میتودونه وکارول شي. او بیلګې شته په مصر کې یو بسته یو لوی ښار بل ځای ته انتقال شوی. بس همداسې او نږدې زموږ د تاکسیلا موزیم کې اوس هغه ستوپې انتقال شوي دي چې په موهنجدارو و هرپه کې پیدا شوي وي هغه انتقال کړي دي د تاکسیلا موزیم ته. موږ هم کولی شو چې دا لوی سترې مجسمې چې دلته لرو تر څو چې د هغې انفجاراتو څخه مسؤلیت پیدا کړي چې د معدن د استحصال پر مهال باندې حتما صورت نیسي باید دا مجسمې انتقال شي. خو هغه یو تخنیکي بحث دی. تخنیکی بحث باید په مسلکي کسانو باندې تنظیم شي که غیر مسلکي برخورد د دې مسئلې سره وشو. په دواړو برخو کې موږ به نه یوازې دا چې یو څه به مو نه یې ترلاسه کړي بلکې څه چې لرو هغه به مو د لاسه ورکړي
د دې دپاره چې د لاسه یې ورنکړو په پوره دقت باید د دې مسئلې څارنه وکړو. ډېره مننه. وزیر صاحب، در تا جایی که به وزارت اطلاعات و فرهنگ و ریاست باستانشناسی رابطه میگیره، ما دیروز دیدیم و در جریان کار کارگرایی که در این منطقه کار میکنن تعداد زیادی، 10 نفر مشغول هستن، نشان میده که وزارت اطلاعات و فرهنگ مقامات میخواین که هر چه زودتر این تفحصات باستانشناسی به پایان برسه تا کار استخراج معدن شروع شود که مانع نشه. فکر میکنین با توجه به این سوالی که مطرح شد چه کارهایی باید صورت بگیره 1 2 3 که هر دو هم آثار از دست نره و هم معدن به زودی استخراج شود؟ ما فکر میکنم که این مسئله به طور میتونه که شود که ساحه بسیار بزرگ است. ساحه معدن ایت خرد نیست، بسیار بزرگ است. میتونه که اینا عالی کار خود در ساحات شروع کنه که ساحات که در اوج آثار تاریخی است او تا وقتی که انتقال میشه یا به اصطلاح همیشه تکمیل میشه کدام ضرری نبینه، متصل نباشه. به طور مثال اینو میبینیم امی کوی کلان در او سر آخرش یکی از مهمترین مرکز است اوجا که شاید بالاخره ما مجبور شیم که انتقال کنیم، گرچه تا حالی تثبیت نشده که انتقال شده میتونه یا نمیتونه. اما مرکز اگر اینجا نگاه کنیم این دینمی کو با ما قسمت دیگهش میتونه استخراج نمیتونیم، از خاطر اینکه طرز العمل معدن از طرف چینایا به اساس انفجارات است. اگر انفجارات باشه به شکلی به اصطلاح ساده استخراج نکنه به انفجار، این انفجار او را زیر تاثیر میگیره و شاید او آثار از بین ببره. دیگه ما مجبور هستیم که یک کور حفظ کنیم تا وقتی که او کلش از این انتقال پیدا میکنه، فعالیت از اونها رو دیگه ساحات شروع کنیم. خب اینا کوشش میکنه که دمی کوی اولی کار شروع کنه، چون اینجا نزدیک است و زمین به خیال گفته از اونها فیصدی مس اینجا بسیار بلند است. خب به هر صورت اصل مسئله مشکل اساسی تا جایی که من معلومات دارم، شاید والی صاحبم در قناعت کنه، بعضی مسائل عمده را در قرارداد اولی دولت نتانسته که جای بده یا پیش بینی کنه. و وزیر سابق معادن آقای صبا که استعفا دادن گفتن که اگر من می بودم این قرارداد نمی‌کردم. من خودم در اون وقت بسیار دخالت عجیب و غریبم کردم، اما بدبختانه وزیر وقت چنان قبول نکرد مسائل. و هر صورت چیزی که بسیار عمده است، اگر کدام غلطی شده این را باید اصلاح کنیم. این کار یک روزه نیست، کار یک ساله نیست. این منطقه کل اگر صحیح منظم کار شود، مملکت آباد میسازیم. اگر خدای نخواسته نشود از افغانستان کانگو جور میشه. کانگو رو شما میشناسید. کانگو یک مملکت است در افریقا، بهترین الماس تولید میکنه، بهترین طلا را تولید میکنه. تقریبا در 60-70 سال گذشته اینا 50-55 سال پیشتر آزادی گرفت. کل خوش بدن که این حال کانگو آزادی گرفت، حال خود جور میکنه. اما تا امروز در کانگو جنگ های داخلی موجود است و کسایی که قراردادهای به اصطلاح برمی داره معادن خود برده میبره، جبای خود پر میکنه، اینا در جنگ خود مسئول هستند. تشکر. زوان پاغه ورستی کتر کې حکمت الله درانه هم د وردګ ولایت نه لکه څرنګه چې ګنګوسي دي چې دغه د میس عینک د کان دغه استخراج کوونکې کمپنۍ ام سی ده ام سی سی د استخراج د قرارداد نه پشا شوې ده او لامل هم د میسو ارزښت په نړیواله سطح دغه کمښت دی که آیا دا رښتیا ده او که رښتیا وي د چین هیواد او خصوصا د دغه کمپنۍ وړاندوینه د میسو د عینک په باره کې دومره کمزورې ده او که محلي چارواکي خپل جیب په ګټه د دو په قانوني استخراج نه غواړي. تشکر. یو دوه نظر به نورم واخلو. هغه زلمه بسم الله الرحمن الرحیم، محمد نظیر مسلمیار ما د میس عینک اوسیدونکی. دغه و کاله کېږي تقریبا د میس عینک کان څخه د ولی بابا کلی کډه سوی ده. دې کورونیو ته ولې سرپناه نه برابرېږي؟ او په جواب کې داسې وي چې موږ دوی ته شارک جوړ کړی، دغه شارک د اوسېدلو نه دغه دوی تحریم کړی ده او حالانکه د بودا په مجسمو باندې په میلیونو ډالر مصرفیږي او ژوندیو انسانانو ته ولې احترام نشته؟ ډېره مننه. آزاده جرګه دوام لري. آزاده جرګه د افغانستان د ملي رادیو تلویزیون او بی بی سی ګډه خپرونه ده، پر رادیو تلویزیون او آنلاین راځي.
ما روی موضوعات مختلف در جاهای مختلف بحث میکنیم. اگر میخواین که مهمان ما در یکی از این برنامه ها شوین، با شماره 0704 60 60 60 زنگ بزنین. لمنگ سره در اړیکو شمیره ده 0804 شپیته شپیته شپیته. از طریق شبکه های اجتماعی اوپن جرگه آزاد جرگه نشانی ماست. اگر خواستین این صفحات لایک کنین در تویتر، فیسبوک، اینستاګرام، یوټیوب و غیره. که غواړئ له دغې لارې هم خپل نومونه راستولی شئ. د چاپیریال خبره مطرح شوه. احمد بیګ له نورستان ولایت نه پوښتنه لري دویم کتار کې. کله چې د مس د معدن استخراج کیږي نو طبعا د هوا ککړتیا رامنځته کیږي او ساحه ورسره متضرره کیږي. د دې د مخنیوي لپاره کوم پلان شته او که نه؟ ډېره مهمه موضوع ده والي صاحب. دلته د دغې سیمې په رابطه باندې مو شوه که چاودنې شروع شي، که مثلا اورګاډي هلته راشي، که مثلا کیمیاوي مواد وکاریږي چې لازمه ده وکاریږي، چاپیریال ته زیان نه اړوي. څه پلانونه شته مثلا چې عمده عوام په ټول هېواد کې مثلا دا کارونه چې کله چې معدنونه استخراجېږي؟ یو له هغو معیارونو نه چې قراردادونو په ارزیابي کې ورته نمرې ورکولې هغه د چاپیریال ساتنه وه چې 25% دا په نظر کې نیول شوی و. په دې البته دې کې 5 معیار وو چې یو د هغوی نه همدا و چې د همدې معیار په نظر کې نیولو سره چینایي کمپنۍ د MCC دې ته تقریبا تر 1.9% پورې دې ته نمرې ورکړی شوې، دا برنده شوی و. بیا په احتیاطي ډول باندې یو بله کاناډایي کمپنۍ هم هلته په نظر کې نیول شوې وه. چاپیریال ساتنه په دغسې موضوعاتو کې کله چې دا قرارداد کېده دا مطلق په نظر کې نیول شوي دي. اما یو د هغه موضوعاتو نه چې دغه پروژې له کندي سره مخامخ کړې ده هغه همدغه ده چې دلته فاسفیټ اسید چې کوم دی وایي هغه بیخي کم نه پیدا کېږي، ځکه دلته موږ د 10 کالونو دپاره د ډبرو سکرو ته یا زغالي سنګ دې دپاره موږ هغه ته ضرورت لرو، حرارتي برېښنا ته ضرورت لرو. او پاینال کې د ګوګردو دا چې کوم تیزاب دی چې دا ورباندې خنثی کې فاسفیټ اسید ته موږ ضرورت لرو چې هغه هم تر اوسه اوس په شمال د افغانستان کې په نورو ځایونو کې په دې باندې هغه روان دی، بحث روان دی چې دا موږ له کوم ځای نه ورته پیدا کړو. یعنې ټوله هڅه په دې ارتباط امداد راکړي چې داسې نه شي چې د دې لاړ شي د لوګر هغه سیند چې دی هغه چټل کړي. یعنې دا ټول موضوعات په نظر کې نیولو سره چې اطمینان حاصل شي او چونکې اوس دوباره هم یو دغه موضوعاتو نه چې چینایانو غوښتنه وکړه هغه د مذاکراتو دوباره پیلو په دغه 50 مواردو کې چې دوه هیوادونو کې دا کار صورت ومومو. او د افغانستان د دولت لوري هم یو دغه اساسي معیار چې هغه د چاپیریال خوندیتوب ده د په اولویت کې قرار لري. مننه. باوری صاحب در مورد استخراج معادن مسئله روشن است. قرارداد میشه و کمپانیایی که استخراج میکنن باید متحد شوند مثل که والی صاحب گفتن. در مورد آثار باستانی چی؟ این خطر وجود داره وقتی که شما استخراج میکنین در جاهای مختلف با محیط آسیب میرسانه که حتما فکر میکنم میرسانه؟ اثرات حفریات بر محیط مسلما که واضح هست ولی آنچه مهم است این است که ما در حفریات اثار محلات باستانی قطعا اجازه نداریم که با عجله کاری را انجام بدیم. ما بر اساس اصولی که در باستانشناسی و در علم باستانشناسی هست قید به این هستیم که تمام اصول باستانشناسی را در جریان حفریات تطبیق بکنیم. اگر ما نتونستیم حفریات را به چنانچه اصول ایجاب میکنه پیش ببریم، در صورت ما اثاری را به حرف آورده نمیتونیم، به سخن آورده نمیتونیم. هر اثر که ما به دست میاریم او مفکوره انسانهای آن زمانی هست که او را تولید کردن. ما در حقیقت با اثار مادی بر نمیخوریم، با مفکوره ها بر میخوریم و زمانی مفکوره ها بر ما قابل بیان شده میتونه که ما او را بر اساس اصول باستانشناسی
حفاری بکنیم. از این جهت عجله قطعا برای ما اجازه نیست. ما باید سیستماتیک و بر نظر داشتی تمام اصول بستانشناسی اجرات بکنیم. یک مسئله دیگری هم است و این است که تطبیق اصول به این معنی نیست که زمانگیری باشه که ما هیچ وقت از این مشکل بیرون آمده نتانه. لایتناهی نیست، ولی ما مطابق پلان زمانی و پلان مکانی هر دویش هم مکان را در نظر میگیریم و هم زمان را و هم اصولی که قید میارن مرا. یکی دو نمونه دارن که وقتی حفریات باستانشناسی انجام دادین محیط صدمه دیده باشه؟ برای صدمه زدن به محیط بله، مثلا در ای خانم حفریات صورت گرفت. در جریان حفریات ما به بعضی از آثار و شواهدی برخوردیم که به بیرون آوردنش نه تنهایی که آثار را از دست دادیم بلکه محیط را هم که در اوجه بودن و محیط را آلوده ساختن. از جمله آثاری که او را ما به نام اسامبلیج یا مجموعه میگیم که بهتر است بگویم جایی که کثافات در اوجه جمع شده بودن و نمو را که بیرون کشیدن، ما هم محیط خراب شد و هم آثار از بین رفت. خاصتا که باز مواد عضوی باشه، با مواد عضوی خطرات زیاتر داری متصور است که محیط را متاثر بسازد. تشکر. پښتون صاحب څه باید وشي چې چاپیریال ککړ نشي او قانونونه د لرغونو آثارو نه ګټه واخیستل شي؟ دا ډېره غټه مسله ده او ډېره مهمه مسله هم ده. یو خو مشکل دا دی چې موږ په افغانستان په سطح په تیرو دیرشو کالو کې آرامش نه دی لیدلی. نو اگر سره د محیط زیست مسله اگر سره موږ ته بدبختانه حیثیت نه لري چې حق د اولیت ورکړو. اما په اوس مرحله کې په دا تیرو 15 کالو کې مخصوصا توجه خورا ډېره سوې ده دې مسلې ته. حتی زما په شخصي نظر د دې معدن یو اساسي ستونزه دغه ده که چینایان واقعا 100% د محیط زیست و حفظ ته توجه ونه کړي، شاید که حکومت مجبور هم سي د ملت اجازه ورنه کړي چې د معدن څخه استفاده وکړي. اوس دغه فهم راغلی دی. اوس نو چې شي وسی څو شی دي دلته. اول شی چې دی بعد مخه ویل چې دی د سلفیټو د اسید د دې کنټرول دا ډیر ضروري دی. ولې په ډیر زیات مقدار ته ضرورت ورته تقریبا دا ټول مس چې تولیدیږي په هغه کې پرېول کېږي یو قسم، یعنی په زرهاو لیټره دا په مځکه کې جذبیږي او د مځکې څخه کراکران مخ پر کښته ځي، هغه په مځکه ځي بل ځای نه لري. بیا نو هغه کراکران بالاخره مخ پر کښته دی د لوګر رود، شاید په یو کال دوه کال کې د لوګر رود ته ورسیږي. په مجرد چې لوګر رود ته ورسېدله د رود اوبه د هر نگاه څخه خراب کړي او دا منطقه ټوله د زراعت صفر کیږي. دا به یو دشت نه جوړیږي او بالاخره کابل به اوبه نه لري، د چشانګ اوبه نه لري. تاسو په خپل دغه فکر کوي چې حالت به څنګه یا نور مسایل خلاف پرېږده. دا یو مسله ده. دوه مسله دا ده چې لکه در مخکې چې مو ویله موډرن لارې نوي لارې شته چې هم د اسید مخه نیولی سي او هم د نورو تخریباتو مخه نیولی سي. اما بدبختانه دا شی باید ووایو، زما کوم سیاسي مقصد په دې کې نه لرم. د چین د حکومت او د دې د شرکتو سابقه په دغه د حفظ محیط په ساتلو کې ډېر منفي ده. په دغه خاطر موږ ډېر احتیاط باید وکړو. تشکر خانم. در قطار ما قبل آخر بسم الله الرحمن الرحیم. اسینه دیدار هستیم از ولایت بغلان. میگیم افغانستان که از نگاه منابع طبیعی کشور بسیار غنی می باشه و چرا کدام اقدام جدی در عرصه استخراج قاچاقش صورت نمیگیره. و دیگه سوالم از خانم هما بود ای که گفت که ما باید معادن یک موزیم بسازیم به خاطر آبادات تاریخی ما نگاه کنیم، از کدام بودجه بسازیم یا بهتر بگم زکات کدام کشور قبول کنیم به خاطر بودجه ما که اصلا به جیب مقامات بلند و رئیسا میرسه، به مردم افغانستان خصوص نداره. تشکر. یو دوه نورم جک شوي وو دغه مشرم واخلئ. زه ملا میراجان د میساینده اوسېدونکی. دلته صحیح مدیریت نه ځکه دلته صحیح مدیریت دغه مشکل دی، محیط زیست د خلکو استملاک آثار باستاني دا نیول سوی وای د کار اولیت دغه یو نه دي سوي که دې کې یو منسي دا خلک نه کېږي. موږ دغه د په نه اتیا کې کډه کړي والله قسم خدای که مادر راته راغلی چې ته ورک سوې کلی جومات هدیره دا ټول اوس هدیره موږ پیلن نه لرو د ولی بابا کلی. اوس مادن راجګ سوی د پاچۍ دا نور خلک هم راکړه کوي. که دغه راکړه کې دغه د ولی بابا کلی خلک په مقابل کې درېږي. دغه د والي فیصله ده د لودین چې ما سره کړې په نهایت کې
ګرجي لودین هم ژوندی ده. زه په یو موافقه وتلم دې کلي ماته ناک راکسیر د کوټو هغه قیمت د 200 فامیلو را کړی نور موږ ته ناک را کړی نه لا جرابای را کړی معادل لا جرابای اتلس کلن سر موږ سوي دا کیسې دی غونه دي که د دې مدیریت صحیح وای اول کې دا مد نظر دا مشکل نیول سوی وای زه دغه هر معدن کې باید دغه مشکلات اول مد نظر ونیول شي. لنډ راته وغږیږي. ډیره مننه. محمد جواد از ولایت غور در قطار ششم سوال مطرح میکنن. جواد، آیا از معدن مس عینک تنها در ولایت لوگر استفاده میشه فقط ولایت لوگر نفع ببره یا 34 ولایت کشور؟ یعنی عدالت اقتصادی یا عدالت در بازسازی در نظر میگیره یا نه؟ بسیار سوال خوب هستید چون در منطقه عینک هستیم مسئله عینک مطرح میکنیم ولی به صورت کل خانم هما فکر میکنی معدن که شما نماینده مردم لوگر هستین به شما تعلق داره به کل افغانستان و معادن دیگه چگونه به نفع همه اتباع او استفاده شود؟ سوالی رقم است. معدن مس عینک معدن ملی است و به سطح دنیا معدن دوم است که به سطح جهان شناخته شده. این نه تنها بر لوگر است، به سطح افغانستان تمام مردم دیگه حق داره. لوگریا مختص بر خود نمیخواییره، همه افغان ها حق داره. سوال که از اسینه جان دیدار از بغلان بود به جواب سوالش میگم که افغانستان دو قسم بودجه داره. خواهر نازنینم که بودجه عادی است و بودجه انکشافی است. وقتی که در دیو قریه میتونیم که بسیار پروژه های بزرگ بسیار بودجه گزاف مصرف بکنیم برای تو پروژه ملی که اون موزیم است که ما در افغانستان یک موزیم داریم که در چیز است در کابل است، موزیم ملی افغانستان. البته ولایت موزیم های کوچکی داره. کوچک داره. من تا ایتو موزیم کلانه که برازی آثار باستانی داشته باشیم نداریم در ولایت. برازی تو بودجه موزیم که یک موزیم ملی ساخته شود بودجه پیدا میشه. خوار نازنینم هیچ شما تشویش نکنید. دولت ما غنی است. تشکر. ولی صاحب د قانون لمخې رښتیا هم ټول قانونه طبیعي زیرمې په دولت پورې اړه لري. دا د اساسي قانون حکم دی. خو په هره سیمه کې هغه خلک چې دي لکه دلته د دغه کلي خلک چې ویل چې زما دپاره څه ګټه لري، څه باید وشي چې عام ملت ته ګټه واوړي عام خلکو ته؟ اول خو ډیرو دوستانو دلته پوښتنې وکړلې. ګوري اول خو دا ملي پروژه ده، دا محلي پروژه نه ده. د محلي چارواکو مسؤلیتونه معلوم دي او د مرکزي مسؤلینو مسؤلیتونه په دې اړه باندې معلوم دي. ګورئ اول زمونږ محلي حکومت او همدارنګه د افغانستان دولت مکلف و چې د دې سیمې امنیت ونیسي. دلته مس عینک غونډ ایجاد سو 1250 هغه تشکیل لري نظامی خلک چې مطلق دا ساحه امن کړي. دومره موضوع چې و هغه په موږ پورې چې تړاو درلودو هغه د ماین پاکۍ موضوع وله. د ماین پاکولو ځکه چې د جګړو په وخت کې دلته ویره وه چې ماینونه نوي ښخ شوي چې په دې لاره کې تقریبا 18.5 میلیون متر مربع ساحه له ماینونو نه پاک سوې ده. البته له دې نه علاوه یو بل کمپنۍ هم 1.4 میلیون متر مربع له ماینونو نه پاکه کړې ده. بله موضوع دا د تاریخي آثارو موضوع چې تر اوسه پورې 1800 تاریخي آثار د کابل میوزیم ته انتقال شوي دي. خو یو ستونزه شته چې استوپي او دا لویې مجسمې دا یو ډېر تخنیکي انتقال هم تخنیکي ده او د دې وړل هم تخنیکي دي. د هغوی دپاره له موږ سره معدن اطلاعات فرهنګ دوی منلې ده چې د هغوی دپاره به په لوګر کې آینګرونه غټ غټ جوړوي او هغه به دلته پکې انتقالیږي او په لوګر کې به ساتل کېږي. همدلته ځایي یو موزیم به ځایي یو موزیم به یو د هغه دپاره په داسې حال کې چې موږ په نقشه کې په محمد اغا کې یو هغه لرو میوزیم لرو. دغه ورور چې د مس عینک او د آثار باستاني د قیمتونو ترمنځ خبره وکړه. ګورئ دلته اول ما تاسو ته ویل چې د 9,000 نه زیاته جریب ځمکه کې یوازې 9.6 جریب ځمکه اسناد هغه لري، اسناد شرعي لري، نور یې نه لري او حاضر کړي نه دي. چې کله د اسناد حاضر نه کړه نو موږ تصرفي ځمکه او اضافه جریبي کې تاسو ته د تاسې د ژوند مسؤلیت په خاطر باندې همغه درته په نظر کې ونیول چې 10 جریبه ده او 15 جریبه دا موږ درته ونیول. او د دې ترڅنګ
پوره ښارګوټی چې 512 هغه لري کورنۍ پکې ځایېږي ویل هغه ښه نه دی نه راځم هغې ته خو دې ته راځم دا باید تنام ښار یاد نه کړي دا دته چې او بل د دې تر څنګ 3 لکه افغانۍ فی جریب چې دا اومه درجه ځمکه هغه شوې ده تثبیت شوې ده تاسو ته 3 لکه جریبه راځي تاسو دلته خریداري په څو باندې کوئ دغه ولي کلي کې ځمکه په څو د خلک وایي یا په بل کلي کې اما تاسو ته 3 لکه افغانۍ فی جریب پیسې درکول کېږي مس عینک ښارګوټي ته مفت هغه کېږي د انتقالېږي هلته تر اوسه پورې 2.5 میلیونه ډالر د دې په زیربنایي ساختارونو په سړکونو باندې مصرف شوي دي او موږ تقاضا د 3.5 میلیونه نورو هغه په دې رابطه باندې کړې ده. ډیره مننه. نوبت شماست. دستانه بالا کنید. خانم با تا به نوبت درکم دقیقه نوروز. خانم با کتابچه‌ای که در دست دارن. بله. بسم الله الرحمن الرحیم. شکریه د لغمان ولایت نه راغلیم. د تنه د معدن په ولایتو کې ډېر اثرونه هم شته دي لکه مهیپر کې هم اثر و په پروان ولایت کې هم اثر ول د امریکا ویوړل لوګر نه غرب هغه ویوړل قبرونه لوس کړ ویوړل آیا دولت د پښتنه کوي کدا د امریکا چور کړ ویوړل سید ډیره مننه. ځوان جوان دغلته ولی صاحب ته خو د میدان وردګو والی وي او لمونږ سره هم هلته وي په دې موضوع ښه خبر وي چې هلته بعضې قیمتي ډبرې د میدان وردګو ولایت څخه د لوګر په ولایت په واسطه داسې د خوست او د ګلم خان طرفه پاکستان ته تللې قاچا کېدلې آیا په دا لړۍ تا بنده کړله او که په لوګر کې اوس هم جریان لري. دوهم پوښتنه مې د وزیر صاحب یوسف پښتون څخه ده په دې ام سي قرارداد یعنې د چین د کمپنۍ سره د مساینکو بار ستونزې پکې رامنځته کیږي دا ولې آیا په دې کې تاسو په رښتینه توګه موږ ته ووایاست فساد تاسو پکې لیدلی فساد پکې شته او کنه؟ ډیره مننه. یوه پوښتنه به بله مخلو جوان خب خانم شما اول خیستین خانم بفرمایید. خدمت شما عرض بکنم وزیر صاحب که آل هم امیجا کانگو هست تمام افغانستان قندوز در کل گد وصل شد همه جای گد وصل شده حال انتقادات و همچنان احساسات کنار میگذاریم بیاین پشت یک راه حل بگردیم در کل ما همگی ما بین کی قرار داریم برادران ناراضی و همچنان مخالفان سیاسی افکار ما را هونا در بر گرفته بیاین یک کمی فکر کنیم درباره مدنیت یک کمی فکر کنیم درباره همچی یک معادن همچی یک ابعاد تاریخی. سوال خوب راجع به امنیت و مسئله معادن و ذخایر مطرح کردین. میرباز خان خوست ولایت نه پنځم کتار کې دی د دوی پوښتنه به واخلو. میرباز خان دا چې افغانستان زیات طبیعي زیرمې او کانونه لري او په ضمن کې نامنۍ ته هم لاره هواره کړې ده او زیاتره ولایتونه د افغانستان غرني دي دولت ورته کومې د حل لارې چارې لري او که نه؟ باوري صاحب تاسې اول پیل وکړئ معدن که شتمني ده په ځینو هیوادونو کې او دلته هم اشاره وشو په افغانستان کې هم کېدای شي د نامنۍ د فساد د مافیا سرچینې شي کانګو یاده شوه مثلا نایجیریا کې دغسې کار کیږي څه باید وشي چې هم شتمني ترلاسه شي او هم د مافیا لاس لنډ شي د فساد مخه ونیول شي؟ تر ټولو مهمه خبره د حل تر ټولو اسانه او بنسټیزه لار د قانون حاکمیت دی. قانون باید حاکمیت پیدا کی او ټول نظام باید د قانون د تطبیق لپاره اجرات وکړي. دا په هره برخه کې چې که د معادنو په برخه کې که د لرغونو اثارو په اړه او که د نور اجتماعي ژوند په اړه باندې تر څو چې قانون حاکم نشي تر هغه وخته پورې به موږ هیڅ ډول انکشاف لاره پیدا نه کړو او همیشه به په دغه ګرداب کې ګرځو. یو دوې پوښتنې چې دلته مطرح شولې زه به لنډ ووایم چې لومړی دغه ساحه چې اوس موږ وینو موږ وایي دا د بودایي پیر اثار دي معنا د زمان له مخې څخه د میلادي پیړۍ د وروستۍ یوه میلادي قبل المیلاد پیړۍ څخه بیا تر اتمې میلادي پیړۍ پورې چې ټوله 9 پیړۍ په بر کې نیسي دا اثار په دې زمان البته دا نهایي حکم نه دی ځکه چې حفریات دوام لري موږ شاید تر دې وړاندې اثار په لاس راوړو چې بیا د تاریخ تغییر سي چې اوس په دې تړاو مثلا که دغه بهیر باندې دا ما ویل چې کار جریان لري دا اوس هم لسګونو کسان کار کوي که همدغسې بهیر رواني فکر کوي څومره وخت کې دغه اثر راایستل کېدلی او دا ځای سپینېدلی شي؟ دا په هغه اداره او تدبیر پورې په هغه هوډ پورې اړه لري چې اداره څومره زمان ودې ته قایله ده. تر ټولو لومړی
زما ټکل دا دی چې تر ټولو لومړی زه او یا بل څوک چې د لرغونپوهنې لاروی وي په دې پوه شي چې د دې لرغونو ټاټوبو حدود څومره دي. لومړی هغه سروې باید ترسره شي. تر اوسه دا سروې نه ده شوې. دا سروې لومړی باید ترسره شي چې د حدود څومره دي چې موږ بیا د هغه دپاره هم زمان په اصطلاح دا د پټي سر دی، پټی ایسته سورور دی، اخواته سورور دی. نو زما خبره به زه لنډه کړم چې موږ لومړی تر ټولو لومړی د دې سروې ته اړتیا لرو. تر سروې وروسته د هغه دپاره د یو معین پلان جوړېدل، هغه پلان بیا تدبیر ته اړتیا لري او ادارې ته. مننه خانم هما. ښه امیجه صبر کړه چې مایک درته راوړم. زه حاجي شهباز خان د خوست ولایت نه راغلی یم. دغه بدبختي دغه هغه چې کوم دي دغه زه یې اتیاو کلونه دي، زه یې اتیاو کلونه تذکرار سره دو ایدیغ تزدار خرشولوان درجه با منزه زه اوسا لرم هغه شهیدون دی مصر او تندور می دی کلیول می دی درجه با لرم نه حکومت تیری داشی نه رایات تیری داشی چې نه وای نسی زه یغه ته دومره نه خرشول په خپل خدای دای مو قسمی لکه دغه چې یو د شواله چې دغه مون خاصی اجتماعي دو دغه هغه چې مرسته دا کانو د آثار منظور روغله دغه دا وس خبر نه دی چې دا ویل ورکښوا د غوړ خبر دا چا خیانت کې وکړو د بازخوز ویل نه کیږي دغه زنه مو د بندي کې یار خبر ورنه پی یار خبر نو تو سه ته زدا سار تر کنچې په لیاز د خدای زا یو سابق ډګروالا یم د خدای په لیاز د رسول په لیاز چې تو سه اوس په ځوانونو کې بلل کېږي والیون یې منشون یې خال کې دغه خدا بعد نه خو خوي نه را جلسې جوړې کوي نه را جوړې کوي کینه چې پوک وکو ویر شو پاغه کې رئیس دولت ته بلتا چې ته چې په دغه کې بیت پوکای جوړاوي د افغانستان بڼنګاوي چړنګاوي ته نه وي ولا چې مخ مو ته یلی نوي نو سیده مو ته قرار وی چوي روغلا داغه دای منګ لکه نانګو نمت چې ورکیږي داغه یعنی تاسو چې آثار باید خوندي شي او آثار خوندي شي. ډیره من خانم احمدی سوالی بود که با توجه به مسائل مختلف چگونه است هستی مادی و معنوی استفاده کرد بدون از اینکه مافیا در او دخالت داشته باشه و ناامنی ایجاد کنه مثل کشورهای دیگه. ما مجبور هستیم که از حق مردم خود دفاع بکنیم. نماینده دولت ایجا پشتون صاحب ششته، نماینده دولت جوالی صاحب ششته، نماینده دولت جناب وزیر صاحب هستن. ما با نمایندگی مردم گپ میزنم که مثل که برادر ما از خوست گفت که مثل ناموس خود ما آثار باستانی رو باید نگاه کنیم. تشکری میکنم از پدر نازنین، حیثیت ناموس برش داد. مثل ناموس خود آثار باستانی رو باید نگهداشت کنیم و نگهداری کنیم. ما با او حساب گفتم که باید موزیم برش ساخته شود و از او آثار نگهداشت به صورت درستش صورت بگیره تا ای که به قاچاق نروه، گم نشوه، از بین نروه. خیلی مدبرانه و خیلی به صورت اساسش باید نگهداشت شود. تشکر. وزیر صاحب تاسو ډیر مننه. ایرو باید بگویم که مسئله کانگو رو که ما گفتم الحمدلله ایر از خاطر از نمیگم که شما رو بازو بیتم ما هنوز به مرحله کانگو نرسیدیم. یعنی مردم ما مستقیما در این مسئله دخیل نیست. صحیح است گروپ های مختلف داخلی و خارجی داریم اما مردم ما با اون شکلی که یک مقابل یک دیگه استاد شو الحمدلله نیست. مگر میگن که در بدخشان مثلا جنگایی که به نام گفتم مردم ما گفتم مردم نیستن. گروپ های خاص هستن که اگر تفصیلش هم بخواین بر داده میتونه خود ضرورت نیست که اینجا بحث کنیم سرش. مهم است که این مسئله را بحث کنیم. مسئله معدن مس حیاتی است، شکی نیست. بلوگر نه بر کل افغانستان. بیشتر ما حرف زدیم از مسئله که آیا این مربوط کی است؟ مربوط کل افغان است. خب دی شکی نیست. دیجا خلن د حدود 10-15 هزار کاریابی میشه. 10-15 هزار کارگر کار پیدا کرده میتونه. کلش از لوگر نخواد بود. شاید نصفش از لوگر نباشه، دیگه از کابل از دیگه ولایت میه.
اما مسئله ایست که این را باید زودتر شروع کنیم. دی شکی نیست از خاطر ازی که این مسئله که پیشتر گفتیم برای ما آثار تاریخی ما هم مهم است، اما ما در حالتی هستیم، ملت ما در حالت گشنگی بسیار شدید است. این مشکل را باید زود حل کنیم. شاید یک خوشبختی هایی که ما داریم پیش از اینکه تخریب شروع شود مردم متوجه شد، کسایی مثل استاد واری متوجه شد، عالی مسئله را حفظ میکنه. گشنه هستیم، در بدر هستیم، دی شکی نیست، اما 10 سال گشنه بودیم، شاید 1 سال دیگه هم گشنه باشم، پروا نداره. من میگم یک قربانی است که ما و شما میتیم، قربانی است که ما میتیم، به شرطی که ما مطمئن شوم، تو مطمئن شوی که بالاخره این کار شروع میشه و مستقیما خدماتش به شما میرسه. این همیشه مهم است که مردم که عالی در شک افتیدن، در این افتیدن که این مسئله باید صحیح نشه، میترسن که شاید وقتی ما خبر نباشیم معدن وقتی کسی برده باشه و ما گشنه بمانیم. ولی صاحب فکر کوي د امنیت او شتمنۍ موضوع د لوګر ناامني هم ځینې وایي چې له دغه کان سره تړلې د دغه سیمې دا که نه ده؟ ما مخکې وویل په لومړي سر کې چې معدنونه هم فرصت دی او هم زموږ لپاره چالش دی، یعنی ناامني هم ایجادولی شي، په دې کې هېڅ شک نشته. همدا وجه ده چې د ولس ملاتړ حمایه دغه حاجي صاحب له خوست نه واقعا د ده احساس هغه ده چې موږ ته ډاډ راکوي چې زموږ شتمنۍ به که دغسې احساس موږ ټول په افغانستان کې همدغه روحیه باندې چې زه مطمئن یم چې همدا روحیه موجوده ده او دې ته وده ورکړو، رشد ورکړو، موږ بیا کولی شو د خپلو معدنونو، تاریخي آثارو، د خپلو ملي شتمنیو ساتنه وکړو. تر ټولو لوی چلنج دغه یو ورو چې وردګو نه پوښتنه کړې وه، په وردګو کې هم د کرومایت موضوع وه او په لوګر کې هم د کرومایت موضوع ده چې هغه هم له فرعي لارو نه په هغې کې ټول وسلوالو مخالفینو په دې کې لاس درلودو، په داسې سیمو کې چې هغه حتی په ځینو مسایلو کې کشف شوي هم سم نه وي، له دوی کندنکاري به کولې په غیر مسلکي شکل باندې به یې وړلې، هغه باندې تنګي له لارې یا مثلا دغسې په ظلمت باندې له نورو لارو نه به انتقالولې، چې دلته هم په اوایلو کې د کرومایت قاچاق کېده. اما خوشبختانه په دغه یو کال کې دغه قاچاق د کرومایتو مطلق درېدلی ده او څوک یې نه قاچاقوي. هغه لارې اساسي چې کوم لارې وي هغه ټولې وتړل شولې. یا مثلا په نورو عادي معدنونو کې هم دغسې یو هغه موجود و، مثلا ځینې مسایل داسې دي چې هغه په ملت پورې هم ډېر تړاو لري. مثال په ډول باندې مالیه بې نه ورکوله، په خپل سر باندې به یې ویستل. یعنې سږ تیر کال موږ 2.5 لکه افغانۍ له دغه عادي معدنونو نه کرش و، د دغو نه د تیږو نه موږ لاسته راوړل. اما سږ کال دا و چې دې لحظې پر ضد تاسو سره خبرې کوم، موږ 15 لکه له دې لارې نه موږ عواید لرو، یوازې له دې وړو نه عواید لرو. نو چونکې امنیت، معدن، اقتصاد دا ټول سره تړلي دي، دا په هغه صورت کې موږ تلپاتې امن راوستلی شو چې د ولس همکاري وي او ولس دې ته لکه څنګه چې د خوست مشر کوم احساس لري همدغه احساس موږ وده ورکړو او دا یوازې د دولت دنده ونه ګڼو. که د دولت دنده وي، دولت خو په دې میثانه کې 1950 امنیتي ځواکونه ځای پر ځای کړي دي، اما بیا هم د یو لوري نه یا د بل لوري نه کله کله تهدیدیږي دا میثانه، مثلا د کابل د لوري نه، مثلا دغسې د بل طرف نه تهدیدیږي او هغه په هغه ځایونو کې دي چې هلته خلک دي د کلو نه د کلو نه ګوره، مثلا دغه مثلا د کلي نه په یو پټي کې یا څا کې چې په هر پټي پولي باندې خو څوک عسکر نشي درولی، اما هلته هغه یو راکټ یا یو هوان ږدي هغه ړوند چې پر ځای کې ولګېده. دلته اوس د ولس دنده دا ده چې که دغه رقم یو څوک ګوري حد اقل که نور څه نشي کولی زموږ امنیتي ځواکونو ته خبر. مننه، بسیار تشکر. بحث که اینجا آغاز کردیم در همینجا خاتمه نمیافته.
اگر سوالات هنوز دارین یک شنبه آینده به برنامه شامگاهی BBC صدای شما زنگ بزنین، ستاسې غږ خپرونې ته BBC ته ټلیفون وکړئ. په همدې موضوع بیا هم غږیږو. معدنونه د افغانستان شتمنۍ مادي او معنوي او ستاسې نظرونه څنګه کیدای شي چې استخراج شي او ګټه ترې واخیستل شي. آزاده جرګه د لوګر ولایت په عینکو سیمه کې په دغه مهمه لرغونې او کانی سیمه که پای رسو. تا بار دیگه که باز در جای دیگه روی یک موضوع دیگه با هم جرگه می شویم. خدا حافظ. خدای پامان.